هماغه د الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه پر ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدي کافي ده. محمد د الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګري دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپلو منځو کې خواخوږي دي. ته چې کله هغوی ګوري پر رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي. د سجدو نښې نښانې د هغو پر مخونو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پیژندل کیږي. دا دی د هغو صفت په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کښت دی چې لومړی هغه خپلې څانګې راباسي، بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه، بیا هغه مخ په پخېدو شو، بیا هغه پر خپل تنې باندې ودرید. هغه کروندګر خوشالوي تر څو چې کافران د هغو په تقویه او سمسورتیا باندې له غوسې وسوځي. د دغې ډلې خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړې ده.